جناب مولوی صاحب گرامی، میایم روی شرکتی که شما رئیس اجراییش هستین صحبت بکنیم. این شرکت افغانستان شمول است، چگونه است، کدام کارها را انجام میتین، فعلا مصروف چی هستین، اولویت هایتان چی است؟ ابرسانه د فاضل اب شهري دا شرکت چې دی دا په خارونو په نیمه خارونو کې د اوبو د رسولو مسولیت په غاړه باندې لري. دویمه برخه په کومو ځایونو کې چې د اوبو استعمال کیږي نو طبیعي خبره ده چې هغه اوبه پلیتې کیږي، نو بیا د هغه اوبو د تصفیې مسولیت هم په غاړه باندې لري. جناب مولوی صاحب، پروژه هایی که در حال تطبیق هستند و برای بهبود آب آشامیدنی و عملکرد و کارهایی که بالاخره میتونه که کابل را از کمبود آب در آینده از قحطی آب نجات بده، یک باری شنیدیم که شما یک برنامه وسیع را یاد کرده بودین در یکی از رسانه ها و یک برنامه بسیار کلان بود که شما از یک پروژه دارید که از شاتوت و پنشیر آب به کابل انتقال پیدا میکنه. این پروژه به کجا رسیده؟ در گذشته ها مردم حال بی‌باور به خاطر شدن که یک پروژه افتتاح میشد، فقط هم افتتاحش مردم میدید، این که چه به ثمر رسیدنش هیچ وقت نظاره نمیکردن. اون پروژه چگونه آغاز شد، به کجا رسیده، چه پلانش است؟ د پروژې په رابطه باندې خبره کیږي د پنشیر اوبو 15 کالو کې راوستل کیږي، خو موږ چې هلته په دې باندې بحث وکړو چې ضرورت دلته څومره دی دا په نظر کې ونیول شو. نو امید دی چې د یو نه واخله تر 3 کالو پورې به موږ ان شاء الله د پنشیر اوبه خپل محترم خارین ته ورسوو او حق د اولت اوس په بودیجه کې بم د سکل بودیجه کې حق د اولت اوبو ته ورکول شوی دی چې باید اوبه تامین کړو. آب مایه حیات است و در نبودش هستی نابود می شود. در کابل قشنگ و در برنامه شام کابل قشنگ هستیم. متاسفانه در این اواخر کشور ما را بخصوص کابل عزیز ما را کمبود آب و نبود آب آزار و اذیت میکنه و مردم را دچار سراسیمگی ساخته. متاسفانه نبود آب صحی در کابل زندگی روزمره مردم را به خطر ساخته. در عین حال کارشناسان و کسانی که تکنیکی میدانند وقتی به رسانه ها میان صحبت میکنن میگن در چند سال آینده ممکن که کابل به قحطی آب مواجه شود. خوشحال هستیم که در برنامه شام کابل یک مهمان خیلی عزیز، خیلی بزرگوار با خود ما داریم، کسی که دغدغه 24 ساعتهشان مشکلات آب و تضمین منابع آبی در آینده برای مردم افغانستان است. مهمان عزیز من در شام کابل امشب محترم مولوی صاحب غلام الرحمن کظیم، رئیس اجرایوی شرکت اماراتی آبرسانی و فاضلاب شهری است. مولوی صاحب گرامی خیلی خوش آمدین، بفرمایید، صفا آوردین. بسیار زیاد تشکر، خیلی لطف کردین. میفهمیم که مصرفیت هایتان هم زیاد است و کارهایتان هم خیلی بیشتر است از این که با برنامه شام کابل تشریف آوردین. خیلی سپاسگزار هستیم. زنده باش، خدا اجر بده. کمره ما از آدرس شام کابل در خدمت شما است. اگر به هموطنان عزیز ما سلام و کلام دارین بفرمایید. سلامونه تاسو او تاسو د تاریخ نه خپل ګرانو هیوادوالو خصوصا د کابل محترم خاریانو ته الله دې وکړي چې زندگی ټوله په خیر او عافیت کې تیریږي تاسو په شمول باندې ان شاء الله بخیر باشین. مولوی صاحب کمی میبریم شما را از شهر و شهرنشینی با یک مدت گذشته. مولوی صاحب غلام الرحمن کظیم کیست؟ مولوی غلام الرحمن کظیم د سید محمد زوی دی، د افغانستان د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ باشنده. ماشاءالله. از درس‌ها بگوین. درسونه می د هجرت په دیار کې ویلي، د کمونستانو په زمانه چې کله مهاجر شو د درسونو په درمیان کې افغانستان فتح شو، دوباره خپل هیواد ته راغلو د مهاجرت نه.
څه حصه د درسونو مو بیا دلته تعقیب کړله. بیا د دورې حدیث او ماسترۍ دپاره دوباره بیا ماشاءالله همدې ګاونډي هیواد ته لاړو چې بیا مې خپل تعلیمات هلته پوره کړي دي او تقریبا په 1999 کې د جامعه امدادالعلوم دورې حدیث نه فارغ شوی. احسن، بارک الله فیکم. جناب مولوی صاحب، اگر به زندگی شخصی شما داخل شویم اجازه است؟ مهربانی. امی بزرگوار معمولا پرسان میکنن که چند بار ازدواج کردین؟ شما چند بار ازدواج کردین؟ چند فرزند دارین؟ کجا زندگی میکنن؟ در گذشته یادتان باشه که بزرگوار وقتی مهمان میکردن پرسان میکردن فرزندانتان در کابل هستند یا بیرون از افغانستان؟ از شما چگونه است؟ زما خو 2 ودونه دي او 14 اولادونه لرم الحمدلله. د ټولو اولادونو او د دواړو کوروالاو سره په یو کور کې اوسېږو، په ننګرهار کې. د ننګرهار جلال آباد په ښار کې اوسېږو. فامیل مې ټول په یو ځای باندې اوسېږي او بچیان مې الحمدلله په دینی تعلیم او عصري تعلیم دواړو کې بوخت دي ماشاءالله. د خوشبختۍ خبره دا ده چې مشر بچی مې دغه یو څو ورځې مخکې د دورې حدیث نه فارغ شو او د قرآن کریم حافظ هم دی. ورپسې بچی مې زموږ سره د جهاد په دې کاروان کې ملګری و چې هغه بیا البته په هغه وخت کې متاسفانه ونیول شو، په فتحه کې د زندان نه راخلاص شو، د سبقونه متضرر شو. ورپسې بچی مې الحمدلله حافظ دی، 5مه درجه کې دی. همداسې په سلسله یو په خپل مرتبه کې په خپل درسونو کې بوخت دی. خیلی خوشحال میشم که از زبان شما میشنوم که علوم دینی و علوم عصری را میخوانند، چون مردم ما از دور که میبینند فکر میکنند که ممکن فرزندان شماها با علوم عصری و تکنولوژی نروند. چرا خانواده را به ننگرهار موندین؟ خود دو فامیل دارین، یکش کابل می آوردین، یکش ننگرهار می بودین، در کابل مسافر هستین؟ زما خو لږ وخت کېږي چې کابل ته راغلی یم، تقریبا لږ څه د پاسه کال وشو. تاسو ته معلومیږي دا وخت کې د مهاجرو د بهیر په ډېره تیزۍ باندې را روان دی. د همدې وجې نه دلته د کورونو مشکلات یو حده پورې و، داسې مناسب ځای کې یا خپل د کار ساحې ته په نږدې ساحه کې مناسب ځای نه دی پیدا کړی تر اوسه پورې. لرې ساحې ته تللو کې ډېر زیات وخت ضایع کېږي. مجبوریت دی چې سړی د کار دفتر نه وخته لاړ شي او بیا ناوخته کار ته راشي. په همدې خاطر چې په کارونو کې سکتګي را نشي تر څو یو مناسب ځای برابر کړو، نو تر اوسه مو تصمیم لرو خو انجام شوی نه دی. امیدوار هستم که مقصد از مسافری خلاص شوین. انشالله انشالله. جناب مولوی صاحب، از یکی از بزرگان پرسان کردیم که در 20 سال گذشته کجا بودین؟ گفت من کابل بودم. شما صادقانه در 20 سال گذشته کجا بودین؟ ما خو ما تاسو ته مخکې خبره وکړه چې یو وارې د کمونستانو نه افغانستان فتح شو، نو موږ دوباره خپل مهاجرت خلاص کړ، دلته راغلو. بیا چې کله امریکایانو اشغال راغی او افغانستان باندې حمله وکړه ظالمانه، نو موږ بیا دې ته مجبور شو چې موږ مهاجر شو. نو بیا مهاجر شو. د مهاجرت دوران کې خو کورونه مو هلته وو او خپله به اکثر اوقاتو کې هغه جهادي مبارزه کې او په مختلفو برخو کې، لکه ما زیات کار په زراعت بخش کې کړی دی د فتح نه مخکې. د افغانستان لپاره الحمدلله ډېر کارونه په هغه وخت کې په نشته امکاناتو کې کړي دي. نو بیا به اکثر اوقات دلته په داخل د مفتوحه علاقو کې به اوسېدو او هغه د مسؤلیت په انداز باندې خپلو هیوادوالو ته په مختلفو طرفونو کې کارونه کول. جناب مولوی صاحب، از تحصیلات گفتین که الحمدلله شما دوره حدیث کردین و در این حال ماستری دارین. چگونه در کدام زمان در چند سالگی به جهاد رجوع کردین و عملا به سنگر مبارزه رفتین؟ اصلا د درسونو پروسه خو دوامداري. الحمدلله ما د کمونستانو په دی اواخرو کې د کمونستانو په جهادي برخه کې هم حصہ اخیستی او خوشبختانه چې غنیمتونه مې هم پکې اخیستی. بیا چې کله افغانستان فتح شو، نو موږ پاتې سبقونه خپل تکمیل کړه. کله چې اسلامي امارت اول قدم کې د طالبانو تحریک راغی منځته، نو په هغه وخت کې بیا د تحریک سره ملګري شو. چند ساله بودین دقیقاً؟ په هغه وخت کې تقریبا داسې 18 یا 20 کال عمر به زما اوج جوانیا بود. نو بیا دغه پروسه تر اوسه پورې الحمدلله روانه ده، په دغه سبک کې تر اوسه پورې پاتې شوي یو. په مختلفو بخشونو کې مې کار کړی او اوس دغه د فی الحال دپاره په رسانۍ کې کار کوم. از خاطرات دوران جهاد سنگر بگوین، چگونه میگذشت؟ گاه هم شده که 3 وقت غذا نخورده باشین؟
دیگه خو شک نشته در مدرسه و تعلیم خو یک چیز عادی است، اما در سنگر گرم و داغ جهاد گاهن شده که 3 وقت 4 وقت غذا نخورده باشین. طبیعي خبره ده چې دا جهاد په خپل کار کې ډېر ګران کار دی او مشکلات خو طبیعي خامخا لري. ځکه چې هم به کار مخکې دی، هم به د خپل حفاظت لپاره انتظامات کوي. خو د جهاد برکات دا دي چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. د جهاد په برکت باندې د کې خوشک نشي چې ما وی چې جهاد ګران کار دی، ستړیاوي تکالیف مصیبتونه دا په کې ډیر راغلي، پښپو خوبونه پکې نه دي شوي، دا پکې راغلي دي. خوراک هم طبیعي خبره ده چې داسې شوي دي چې په 3 وختونو کې یو وخت رسیدلی، کله کله غونډه ورځ هم داسې تېره شوې ده. داسې هم شوي دي چې 1 شپه روز مسلسل مونږ خوراک نه دی رسیدلی. خو دا چې د جهاد پروسه او هغه سکون او اطمینان په دې وجه پکې و چې په اصطلاح په لنډو الفاظو سړی په الله تعالی باندې تاواني د جهاد په دې پروسه کې. نو د عظمت د جهاد په وجه باندې به د الله تعالی غو د نصرت په وجه باندې داسې یو څه مخې ته نه راتلل چې هغه دغه سخت مغلقات یا مشکلات چې مخې ته راتلل هغه موږ دومره متاثره کړي چې خپل مسیر دی بدل کو. نو د دغه یو حالت سره الحمدلله نه مخ شوی. گاهن خانواده نقد کردن که شما خیلی مصروف هستین به جهاد و مبارزه، بالاخره به درس‌ها به ما رسیدگی نمی‌کنین، مشکلات مالی داشته باشن. دغه مشکل سره خو زه په خپل ذاتی تور الحمدلله نه مخ شوی. ما تاسو ته مخکې خبر اورئ د کمونستانو جهاد تر اتلم دغه وخت زما ډېر کم عمر و. البته د طالبانو یو ګروپونو باغی سره راتلو. په هغه وخت کې ما ته والد صاحب چې ته عمر دې کم دی سبق وینو که د جهاد ته لاړ نشي، خو ولې والدې راته اجازه وکړه ماشاءالله چې چونکې جهاد د الله تعالی حکم دی او زما طرف نه اجازه ده ته جهاد ته تللی شي. او تنګسي او راحتونه خو د ژوند سره تړلي خبرې دي. وتلک الایام نداولها بین الناس. د خلکو په ژوندۍ کې مختلف حالات په سړي باندې راځي، کله سخت کله اسانه. خو لله الحمد کورنۍ زه په دې نه مجبور کړی چې ته د سبق په وجه باندې زمونږ مشکلاتو کې یا د جهاد په وجه باندې موږ په مشکلاتو کې د دغه یو حالت سره په خپل ژوندۍ کې الحمدلله نه مخ شوي. ځکه کورنۍ ټوله د یو کورنۍ الحمدلله چې هغه هم د دین سره آشنا و، هم د جهاد سره آشنا و، نو مسؤلیتونه پیژندل چې دغه وخت کې څوک څه مسؤلیت لري. نو کله سختي راغلی شاید راغلی به خامخا راغلی ده، نو هغه سره د کور خلکو خو په خوشاله اورین تندی باندې برداشت کړي. ماشاءالله خداوند حفظتان بکنه جناب مولوی صاحب گرامی. فضای مردم ما و کشور ما به گونه‌ای است که هر خانواده فداکاری کرده در این ملک و هیچ خانواده را پیدا نمی‌کنین که در جهاد افغانستان سهیم نباشن، چه در گذشته و چه در حال. از قبلگاه صاحب و والده صاحب یاد کردین، والده صاحب سواد داشتن؟ نه مې قبلگاه صاحب داسې سواد لري چې هغه لره، اوس البته وفات شوی دی الله دې وبخي. او والده مې صرف د قرآن کریم ویل دي دغه تلاوت کوي، نور تعلیم نه لري. ماشاءالله. مولوی صاحب میایم به اواخر در شب و روز فتح کابل کجا بودین؟ چه حال هوا داشتین؟ د کابل د افغانستان په فتح کې البته د کابل په شمول باندې من خو ما تاسو ته مخکې خبر وکړه چې موږ به کله لږ خسته شو نو بیا به د څه استراحت لپاره لاړو، اکثر اوقات هم دلته تېرول. د فتح نه 2 هفتې مخکې ما ته کار وسپارل شو خپل سفرونه وکړه نورستان ولایت ته، کونړ ولایت ته او لغمان ته، ننګرهار ته. زما مشرقي ولایتونو کې د زراعت مسؤلیت او د ننګرهار د کانال مسؤلیت هم را سره په هغه وخت کې د فتح نه وروسته د زمان. نو طبیعي خبره ده چې د سفر د لپاره به انتظامات کېږي. هغه وخت خو سفرونه اسان سفرونه نه وو، لارې خلاصې نه وي، په مغلقاتو طرفونو به راتللو، مشکلات بیخي ډېر وو. تر څو چې موږ دې ته تیارېدو چې اوس د سفر کو لاړ شو داخل ته، په دغه ورځ کې دغه مسایل دې طرف ته روان شو چې شاید څه مخې ته راشي. نو بیا چې کوم مرګري د سفرونو او چې داخل ته داخل شي هغه ته فل حال د لپاره د حکم مشته تاسو څو وخت معطل شي. نو امغه و چې څنګه فتح وشو نو بیا د غره په ځای په تورخم سرک باندې راغلو. ماشاءالله. مولوی صاحب تلویزیون میبینین؟ یاره داسې مشخص مې تر اوسه پورې ډېر نه دی کتلی. رادیو خو نزدتان بود در شب و روزی که کابل فتح میشد، داخل کابل نیروهای امارات اسلامی که میشدن، اولین باری که شنیدین که کابل فتح شده به رادیو شنیدین چه احساس داشتین؟ من خو په جریان کې و د رادیو نه علاوه جریان کې و چې افغانستان به فتح کیږي.
د مختلفو چا چې چیرته مسؤلیت د خپل مسؤلیتونو د ملګرو سره د افغانستان کې څوک باشندگان د افغانان نه وو هغوی سره د روابط په دغه وخت کې تماسونه وو چې شی ضایع نشي، بیت المال خراب نشي، تاسیسات ته تاوان ونه رسیږي، د دې ریاستونو مربوطه چې څه دي دې ته تاوان ونه رسیږي. د دغه په تفصیلاتو کې د دوی سره به لګیا وو. ښکاره خبره ده چې یو وار د یو احساس خاوند دي، د یو ژوندي ضمیر خاوند دي، او په مجموع کې بیا افغانان هغه څوک دي چې دا ډېر غیرتي قوم دی دقیقاً، او په فطرت کې الله تعالی ازادي اچولي. دغسې استعمارګر او اشغالګر چې افغانستان ته راغلي د دوی په دغه شکل باندې وتل چې د افغانستان نه هم روسان ووتل او هم ورپسې یا د دې نه مخکې انګلستان ووتل یا اوس امریکایان وتل چې دوی د یو شکست په شکل باندې د افغانستان نه په ټیټو سترګو باندې لاړل. نو دغه احساس زه یوازې فکر نه کوم چې موږ په دې کار کې دخیل موږ ته د ډېرې مطلق افغان چې د آزاد فکر خاوند دی نو یو داسې احساس و چې هغه ډېر زیات خوشحالۍ احساس و او الله دې موږ ته د شکر توفیق راکړي چې موږ تاسو دغسې خوشحالۍ او شکریا ادا کوو چې الله تعالی زیاته کړي. خیلی خوشحال هستیم که در برنامه شام کابل شما رو داریم. هموطنان عزیز و نازنین، همراه رئیس صاحب هستیم. گاهن رئیس صاحب میگیم، گاهن مولوی صاحب میگیم که هر دو خاطره به ذهنشان بمانند. یک میان برنامه بسیار کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم و میریم طرف آبرسانی و آب آشامیدنی و آینده آب کابل. برمیگردیم بعد از یک وقفه. دوباره برگشتیم. هموطنان عزیز و نازنین، در خدمت جناب مولوی صاحب هستیم و انشالله که برنامه را ادامه میدیم. جناب مولوی صاحب از جهاد علیه روسا هم یاد کردین، در 20 سال هم در مبارزه بودین و حالا هم که یک مسئولیت کلان مردمی در بدوش شما هست. شما چند ساله هستین؟ چند دهه را سپری کردین؟ زما عمر اوس 51 کاله دی. مگر هم خیلی جوان هستین ماشاءالله. الحمدلله. داسې نه ده چې په دنیا کې داسې یو تکالیف یا مشکلات نه راغلي چې هغه د سړی نه متاثره کوي. بله. خو د دې ټولو سره هغه د جهاد او د دین سره واسطه او د علم سره واسطه. دقیقاً. دا خبر په دې وجه کوم چې یوازې زما نه بلکې هر چاته مې دا توصیه ده چې د دین او د اسلامي شاعرو سره سړی وابستګي ډېره ولري او بیا خاص کر د جهاد په باب کې نو ممکن د هغې برکت به تر اوسه پورې ځوانان پاتې شي. حتما. مولوی صاحب یک سنت افغانی را ادا میکنم، به شما یک چای مندازم، شما هم نوش جانم بکنین، صحبت هم بکنین. مقصد چای ما نمایشی نیسته، شما میتونین در جریان برنامه چای بنوشین. به خودم هم مندازم که شما راحت باشین. انشالله وقت چای که آمد میخوریم بخیر، تا اذان شام نمیخوریم. حتما روزه داریم. جناب مولوی صاحب، شما از قبل از فتح یاد کردین که مسئولیت زراعت در بخش نقاط برای شما داده بودن و فعلا هم شما رئیس اجرایی یک شرکت آبرسانی هستین. دلیل چی بوده که به این بخشا شما معمولا باید انتخاب میشدین؟ منګه په د امارت په ترتیب کې چې د څومره مرګري دي اکثره مرګري د فتح نه مخکې په کوم مسؤلیت کې پاتې شوي دي، کله چې داخل ته راغله خپل مسؤلیتونو ته لاړل. ډېره وجه یې دا وه چې یو خو مرګري زر خپلو ځایونو ته لاړ شي، په کار باندې سر خلاص شي او چونکې په دې کې مخکې نه معلوماتونه لرل، ګډوډي منځته رانه شي او د یوې ادارې سره د ناپوهۍ یا د لاعلمۍ یا د ناخبرۍ په وجه باندې په اداره کې سختګي رانه شي. دې وجه نه اکثره مرګري خپلو کارونو ته لاړل. نو زه هم د همغې حصې نه چې د فتح نه مخکې بیا د زراعت سره تعلق و، کله چې فتح وشو نو زه بیا د ننګرهار د کانال مسؤل پاتې شوم. نو د کانال مسؤل چې وم نو هغه کې خو طبیعي خبره ده چې د زراعت سره وابستګي ده، د اوبو پروژې هم پکې وي، دا هم پکې وي. هلته هغه د څومره مقدره وه هغومره کار الحمدلله په کانال کې وشو. تقریبا کانال کې په دا خو کانال یو غټه پروژه وه او یعنې تقریبا شپېته کاله قدامت لري چې پخوا یو ډېره مجهزه پروژه وه، یو ملي شتمني ده. بیا د انقلاب په وجه باندې ټول اطراف یې متضرر شوي وو. نو په دغه 3 کاله دور کې چې زه پکې مسؤل وم نو ما تقریبا 1,000 جریبه ځمکه یوازې مالټه وکرله، په دې خاطر چې په مالټه کې خودکفا شو.
سکال به هم تاسو خبرې چې مالټه په ډیر انداز باندې شوې ده. را روانو 2 کلونو کې موږ ټول افغانستان ته په خپل برخه کې دغه د مالټې په برخه کې د خپل تولیداتو نه خود کفایي ان شاء الله. بینو کارونو خدا طبيعي خبره ده چې تغییر او تبديل په نظام کې دا یو اصل دی. کله کله سړی بيخي بدل کار ته لاړ شي خو د مشرانو دا امید یو کله چې د هغوی د طرف نه انتخابي غوښتنه نه وي نو هغه کار کې الله تعالی مرګري ته بیا یو لار او مخه ورکوي. نو په هماغه سلسله کې زه هم ابرسانۍ ته راغلم. څه د پاسه کال مې په ابرسانۍ کې برابرېږي اوس چې اوس په ابرسانۍ کې کار کوم. از حقیقت که نگذاریم جناب مولوی صاحب یک امتیاز کلانی که امارت اسلامی داره با وجود تمام خوبی‌هایی که دیگه دارن تغییر و تبدیل در نظام شما خیلی قشنگ است. یک کسی وزیر می باشه میای رئیس میشه، یک کسی رئیس است میره وزیر میشه. گاهن در تغییرات براتون کدام حس بد پیدا شده؟ تاسو ته معلومیږي چې د انحلال نه وروسته انسجام بیرته ډېر ګران کار دی. بله. یوه ستاسو دا شعبه ده دا کې یو څه تغییر او تبدیل لاغې ته یو طرف ته لاړې دا مرګري بل طرف ته لاړې دی بل ته حالاتو په وجه باندې ستاسو بیا راجمع کول ډېر ګران دي وخت غواړي. دغه یوازینۍ خبره ده چې امارت د سقوط نه وروسته طبیعي خبره ده چې هر څوک په خپله لار لاړه. خو که زه ووایم چې دا د دې یو کرامت دی چې بیرته په ډېر لږ وخت کې منسجم شو خپله مبارزه یې شروع کړه. زموږ د کامیابۍ راز چې موږ ولې په دې دومره سختۍ کې کامیاب شو د دومره یو داسې دشمن چې هغه دنیا کې مثال نه لرل او د داسې امکاناتو تجهیزاتو خاوندو چې د هغې مقابله د افغانانو په د ملک په سطحه نه وه بیا د یو جماعت په اختیار کې بیا مسافر بیا ژوند په پټه زندگی په پټه تګ راتګ په پټه یعنی دا هېڅ امکانات نه لرل. زموږ د کامیابۍ راز هغه په اطاعت کې دی. د امارت اسلامي مشر او که کشر دی که وزیر دی که والي دی که هر څوک دی هغه د خپله دایره او چوکاټ کې هر یو د خپل د ځان نه پاسته مشر کاملا اطاعت کوي او د اطاعت راز دا و چې الله تعالی موږ ته کامیابي راکړه. او په مجموع کې بیا د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله هغه 2 حیثیت لري. یو حیثیت دا دی چې د ملک په سطحه نه بلکې د جهان په سطحه علمیت الله تعالی ورکړی. نو موږ او تاسو د علماو تابعدار خلک یو. دقیقاً. دویمه دا ده چې د مسلمانانو امیر مقرر شوی نو په دې وجه باندې اطاعت دا په منځ کې موجود دی. نو موږ ته مهمه دا ده چې د اطاعت وساتو. نو په اطاعت کې که څوک وزیر شو که څوک والی شو که څوک رئیس شو که څوک امیر شو دا مهمه نه ده چې زه څوک شوم. مهمه دا ده چې هغه اطاعت پروسه هغه دوامدار پاتې شي. اطاعت امیر و خدمت به خلق په خلق. نو دا وجه ده چې زمونږ په دې شیانو کې ډېر متاثره کیږو نه چې وړوکی غټ شو غټ وړوکی شو وزارت اوس ولایت شو اوس ریاست شو نه تاسې به تاسو احساس نه کړی چې څوک زمونږ وزارت نه ریاست ته راغلی یا ولایت نه یو امیریت ته راغلی او هغه د په خپلو کارونو کې بیا پیچیدګي پیدا کړي ناغېړي دې کړي نو نه یې دا کړي خپل کارونه ښه مخ په وړاندې باندې بیایي. جناب مولوی صاحب در گذشته یک سنت بد مانده شده بود. کسی اگر به یک موقف می رسید یا میخواست یک وظیفه دولتی بگیره بخصوص اگر کسی میخواست که رئیس اجرایوی شرکت دولتی به این جایگاه قرار بگیره باید 7 خان رستم طی میکرد 40 قسم واسطه میکرد در 100 نفر میدید شب پیش یک وزیر میرفت روز پیش رئیس جمهور میرفت خیلی به جنجالا. چگونه به این موقف رسیدین؟ کجا بودین؟ کی براتون احوال داد؟ خودتان پیشنهاد کرده بودین یا از بالا براتون هدایت داده شد؟ د وظیفو پسې ګرځېدل او یا په دغه شکل باندې غوښتل چې د خلکو دروازې وټکوه او یا هغوی ته څه ورکول دغه شی نه یو داسې څه دي په مسؤلیتونو کې چې دوی سره بیا د الله تعالی نصرت او مدد نه وي شامل حال. هغې کارونو کې چې په هغې کې سړی په خپله باندې مسؤلیت ونه غواړي څوک یې ورته وسپاري د الله تعالی مدد ورسره شامل حالي. زه فکر کوم شاید په دې فکر کې ان شاء الله ته امید دی چې زه په دې فکر کې رښتینی یم. د اسلامي امارت څومره ملګري چې د دې نظام سره تړلي خلک دي دوی دا مسؤلیت د الله تعالی یو امانت ګڼي او د امانت ادایګي دا ډېر ګران کار دی. ځکه خیانت خدا ناخواسته چې د چا نه کېږي نو خیانت دا د منافقت یوه حصه ده. زمونږ ملګري په دې نظام کې چې کار کوي هر ځای چې چا ورکړ تاسې نه کوي چې دا لاړ شي او چاته وایي چې ما ته کار وسپاره. زه چې کله د کانال نه بدل شوم 14 ورځې زما وظیفه نه وه. هېڅوک دا نشي ثابتولی چې زه د یو چا دروازې ته تلم چې زما ولې وظیفه نشته.
مګر بیا حکم راغی د علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله چې په دغه ځای کې د مسؤلیت دی. موږ دا کار مسؤلیت ګڼو، دا خپل ځان لپاره حیثیت نه ګڼو، او مسؤلیت ادا کول دا د الله تعالی امانت دی. د تر لاندې ډیر سخت شاقه ژوند تیرول دي. نو چې کله یو سړی یو کار ته د مسؤلیت په سترګه باندې وګوري او په هغه کې تغییر او تبدیل یا تکاسل بیا خیانت ګڼي، او امید او توقع دا چې د الله حضور ته به هم ورځم، او بیا په داسې یو ملک کې چې هغه ملت او هغه وطن څه د پاسه 40 کاله ځورېدلی، دا ملت ځورېدلی، دا وطن کړېدلی، وران شوی. په دغسې وطن کې زما خپل نظر، شخصي نظر دا دی چې د افغانستان ټول ملت د شهیدانو وارثان دي. شهید د الله تعالی په حضور کې ډېر لوی قدر لري، او که یو سړی دی یو شهید د کورنۍ سره زیاتې او ظلم وکړي او شهید دغه په مقابل کې په ورځ د قیامت ودرېږي، د دې جواب به ډېر ګران وي. نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارت ملګري ټول په دغه احساس باندې لګېدي چې دا مسؤلیت نه، یعنې حیثیت نه، بلکې یو مسؤلیت دی. او مونږ خو په خپله ټول په دې فکر وو، الله هم دې په دې فکر باندې کړي، او الله هم دې په دې خبره کې رښتینی او کامیاب کړي چې مونږ د حاکمیت سوچ او فکر نه لرو، بلکې د خدمت سوچ او فکر لرو، یعنې حاکمان نه، خادمان. الله نه غواړو، او ان شاء الله په خپل وس انساني طاقت کې کوشش کوو چې په دغه خبره کې د خپل ملت ته رښتینی شو. ماشاءالله. مولوی صاحب کمی فضای برنامه را میبریم به یک معنویت خاص. یک سنت از صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم مانده که هنگامی که برشون یک مسئولیت داده میشد مکث میکردن، پیشنهاد میکردن که بسیار مسئولیت بزرگ است، کلان است، خواهش میکنیم مسئولیت بر ما ندید. و اگر مسئولیت را میگرفتن خیلی نارام میبودن از درون. زمانی که دقایقی که شما به عنوان رئیس اجرایوی شرکت امارتی آبرسانی و فاضلاب شهری تعیین شدین، چه حس داشتین؟ احساس درونیتان چگونه بود؟ ترس نخوردین که مسئولیت خیلی خطیر است، خیلی بزرگ است، از باجش بیرون شده میتوانیم یا خیر؟ یو خبره خدا چې موږ د دې نظام سره تړلي یو، د دې نظام واکداري ده په دې ملک باندې. څنګه چې د دې ملک د ازادۍ لپاره د سر او د مال او د خپل ځان د بدن د اعضاء قرباني ورکړې ده، او ډېر ملګري په دې کې ثابته کړې ده چې هغوی دا قرباني ورکړې ده. څنګه چې ازادۍ لپاره کار کړی، فکر هم دا دی چې باید د دې وطن او د دې ملت د آبادۍ لپاره هم کار وکړو. د ازادۍ نه وروسته د ملت د آبادي پکار ده. د دغه فکر په وجه باندې مسؤلیت سپارلو کې به شاید مرګرو دا خو به وي چې سخت نشم کولی یا ګران دی نشم کولی، خو دا چې اوس یو څه مرګری په دې چوکاټ کې تر اوسه پورې شامل دی او د خدمت موقع راشي او دې ته نه شاته کېږي، دا په خپل ذات کې بیا یو مسؤلیت ورته متوجه شو چې تاسو اوس د خدمت نه ولې شاته کېږئ. دا خو پرېږده چې هغه وخت سره ماته خبره شوې ده، او فکر کوم ډېرو ملګرو ته دا احساس دی چې دغسې مسؤلیتونه ورسپارل کېږي. یعنې زه تر دې اوسه پورې په دې خپل مسؤلیت کې نارامه یم. وجه یې دا ده چې د یو داسې ادارې سره مې مخه ده چې د خلکو زندګي او بندګي ورپورې تړلې، د خلکو ژوند او د خلکو عبادت او بندګي دا دواړه ورپورې تړلې. موږ په هغه پیمانه باندې چې د خلکو ضرورت ته لاسرسی نه لرو، دغه درد او د احساس را سره شته دی چې دا خو ډېره د خفګان خبره ده، او د دې لپاره مې ډېره زیاته مننه چې باید څه وکړو. بخیر باشین. خیلی صحبت‌های شیرین دارین، واقعا از فهمیده میشه که از صدق دلتان صحبت میکنین. پروردگار عمر طولانی نصیبتان بکنه و عزت بیشتر. هموطنان عزیز و نازنین، در خدمت مولوی صاحب هستیم. بعد از یک وقفه کوتاه میرویم سخنان ما را مشخصا روی همین شرکت امارتی آبرسانی و فاضلاب شهری می داشته باشیم. همراه مولوی صاحب گفتای زیاد داریم. امیدوار هستم که شما هم بیننده برنامه شام کابل باشید. دوباره برگشتیم. بازم همون تایید دینی را میگیریم که میگن که آب در مصرف آب اسراف نکنید. امیدوار هستم که هموطنان عزیز ما هم خیلی دقت بکنن و در مصرف آب توجه داشته باشند و ممکن که مولوی صاحب هم پیامشان همی باشه. جناب مولوی صاحب گرامی، میایم روی شرکتی که شما رئیس اجراییش هستین صحبت بکنیم. این شرکت افغانستان شمول است، چگونه است، کدام کارها را انجام میتین، فعلا مصروف چی هستین، اولویت هایتان چی است؟
ابرسانۍ او د فاضل آب شهري دا شرکت چې دی دا په ښارونو په نیمه ښارونو کې د اوبو د رسولو مسؤلیت په غاړه باندې لري. دویمه برخه یې په کومو ځایونو کې چې د اوبو استعمال کیږي نو طبیعي خبره ده چې هغه اوبه پلیتې کیږي نو بیا دغه اوبو د تصفیې مسؤلیت هم په غاړه باندې لري. نو دې وجې نه دې ته د اوبو رسولو او د فاضل آبو شرکت وایي. این پسوند به همین خاطر است. به همین خاطر است. حق د اولیت زمونږ هم دغه دوه خبرې دي چې څنګه کولی شو چې خلکو ته پاکې اوبه ورسوو او ناپاکې اوبه چې هغه په اصطلاح باندې اضرار یې بیخي په ډېره پیمانه باندې دي هیوادوالو ډېر زیات متضرر کړي څنګه وکولی شو چې موږ د معالجې په ځای باندې وقایه منځته راولو تر څو د فاضل آبو مخنیوی وکړو مهار وکړو چې وقایه منځته راشي او معالجه هم راکمه شي. درست. مصروف چه کارها هستین؟ کارهای بزرگتان چی هست فعلا برای مردم افغانستان کمی روشنی بندازین؟ دغه وخت کې مصروفیت د رسنۍ په برخه کې چون کې عمده خبره ما درته وی چې دا دوه خبرې دي په دواړو کې الحمدلله په لوی پروژو باندې لګیو ترڅو په لږ وخت کې خصوصا د کابل د محترمو ښاریانو د دواړو برخو مشکلات ته رسیدګي وکړو. د فاضل آبو په برخه کې من چون کې په دې کې د افغانستان کې په دې 40 کال کې کار نه دی شوی. د فتح نه وروسته دغه ریاست د فاضل آبو چې موږ کوم لرو دا خالی پروت نو چې کله ریاست خالی پروت معلومیږي چې کار نشته دی څه د پاسه کالو شي زه راغلی نو ما ورته رئیس مقرر کړی د فاضل آبو په دې برخه باندې حتی تر دې پورې چې ډېر ملګري دې سره ناشنا دي خو تاسو ګورئ چې د کابل په اطرافو کې ټانکرونه راځي د خلکو د سیپټیکونو نه فاضل آب اخلي او د کابل په غیر چاپیر اطرافو کې بیرته اچي. بله متاسفانه د کابل په سیند کې اچي چې بیا د باد او باران په توسط دا ټول زموږ ښار ته او کورونو ته راځي او موږ یې تنفس کوو. دا وجه ده چې ما په تیر کال کې پوښتنه وکړه یوې فابریکې د دوا په یو کال کې د 15 میلیارډ دوی خرڅ کړي. بله دای په موږ او تاسو خرڅ کړي. وجه دا ده چې موږ د دغه سیاضرارو نه متضرر یو. د دغه ضرر د په خاطر باندې ما په دې کې ډېر جدي اقدام وکړ چې وای د دې کار مخه ونیسو. نو اوس موږ د کابل په چار اطراف کې په تصفیه خانو باندې لګي چې غټي تصفیه خانې جوړې کو په ځای د دې چې ټانکرونه فاضل آب اخلي او په سیند کې چې یا پاترابو کې چې تصفیه خانې ته بځل ته به تصفیه کیږي او به زراعت ته ورکو او اضرار به د خلکو ورسره کم شي. د اوبو په برخه کې هم موږ تقریبا کله نه چې دا خبره منځته راغلې ده چې د اوبو بحران مخ په زیاتېدو دی موږ ته عملاً معلومه شو چې موږ په کابل کې 4 اتیا منابع لرو 40 منابع پکې وچې شوي دي نو معلومیږي چې موږ یو بد حالت ته روان یو. په دغه خاطر باندې چې د بد حالت د خپل ځان راوباسو په دې کار شروع کړو چې بدیل باندې بس کار وکړو. بدیل دا چې په کابل کې موږ د ځمکې اوبه خصوصا د فاضل آبو په وجه باندې چټلې شوي دي قابل استفاده نه دي او څه دا ده چې د اوبو سطحه ورځ په ورځ باندې د اقلیمي بدلون په وجه ښکته روانه ده. نو موږ بیا د خپل رهبرۍ سره د اعلی قدر امین المؤمنین حفظه الله سره د کابینې سره د خبره شریکه کړه چې دغه برخه توجه غواړي. نو اماغه ده چې د دې برخې لپاره اوس 6 وزیران د مالی وزیر په شمول باندې د ابوبکر وزیر د انکشاف دهات وزیر زموږ د شرکتونو عمومي رئیس کابل ښاروال او د زراعت وزیر دا کوم یو هیئت ټاکل شوی دی چې دوی به یو تخنیکی کمیټه ټاکلې ده څنګه کولای شو چې د کابل دغه مشکلات حل کړو. په دغه برنامه باندې کار روان دی تقریبا دا برنامه نهایی شوی دی چې څه وکړو د نتیجې ته رسیدلی یو چې موږ څه کول غواړو چې د کابل د اطرافونو کابل ته روانې سطحي اوبه راولو. دغه برخه د کابینې نه پاس شوې ده او اعلی قدر امین حفظه الله نه تایید شوې ده بیرته راغلی. اوس موږ په دې لګي چې عملاً کارونه شروع کړو. جناب مولوی صاحب به عنوان رئیس اجرایی شرکت اماراتی آبرسانی و فاضل آب شهری وضعیت فعلی آب آشامیدنی در شهر کابل را چگونه ارزیابی میکنید؟ ما مخکې خبر وکړه چې اقلیمي بدلون او زموږ د منابع وچېدل په کابل ښار کې ښاریان د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي د ډېرو مشکلاتو سره د اوبو په برخه کې لاس ګریوان دي. د همدوی دغه مشکلاتو ته په کتو باندې موږ کوشش کوو چې په ډېر جدیت باندې کار وکړو انشاءالله. چرا کابل با کمبود آب مواجه شده؟ دلیل اصلیش چی میتونه باشه؟ یو دلیل خو همدغه اقلیمي بدلون دی
تاسو ګورئ چې دا اوس په کابل کې د واورو د بارانونو وخت دی خو اوس پکې نه واوره شته نه بارانونه شته. دویمه وجه دا ده چې کابل تقریبا په مجموع کې د 2 میلیونو خلکو دپاره جوړ دی خو اوس پکې لس 12 میلیونه خلک اوسېږي. نو د 2 میلیونو حصه لس 12 میلیونو ته رسول دا ډېر ګران کار دی. دویمه دا ده چې دغه اوبه چې تاسو اوس په مخ کې ایښي دا تصویر شوي اوبه دا په کابل کې تولیدېږي. د کابل اوبه ټول افغانستان ته ځي او دا کا یوازې د کابل اوبه ټول افغانستان ته کفایت دا ګرانه خبره ده. نو یوه وجه بله هم ده چې هغه په اوبو کې نه پاملرنه ده، اسراف کول دي پکې د اکثرو خلکو د طرف نه. چاته چې اوبه شته هغه اسراف کوي، اوبو ته پاملرنه کوي، د اهمیت په سترګه ورته نه ګوري. چاته چې نشته هغه زور او کړاو کې خپله زندگی تیروي. از وزرا یاد کردین که 6 وزیر کابینه هم همکارش شدن و مسئولیت داده شد برشان که بررسی بکنن، ارزیابی بکنن، راهکار پیشنهاد بکنن. از شاروالی کابل هم یاد کردین. چقدر هماهنگ هستین با شاروالی کابل؟ من خو د اسلامي امارت د ادارو ترمن هماهنګي او تفاهم ماشاءالله بیخي جوړ دی. حتی تر دې پورې چې زه څه امکانات په لاس کې لرم او بل ادارې ته ضرورت دی نو موږ سره امکانات په کار باندې اچوو. هماهنګي د دې کوم شپږ وزیر صاحبان چې د دې کار لپاره ټاکل شوي دي دوی مختلفو اوقاتو کې په دې باندې مجالس کوي، بحثونه ور باندې کوي او مربوطه ادارو ته هر چاته خپل کار سپارلی دی او هر یو خپل کار کې لګیا دی چې ان شاء الله په نږدې وختونو کې به عملاً کار شروع شي ان شاء الله. جناب مولوی صاحب شما هم یاد کردین بیشتر شدن نفوذ در کابل بخصوص که هموطنان عزیز ما از بیرون از کشور داخل کشور شده روان هستند. در این حال هر کسی هم تلاش میکنه که به شهر بیایه، به کابل زندگی بکنن. بالاخره مشکلاتی که وجود داره کابل یک ذره دست بازتر پیدا میکنن، در اینجا کار میکنن، بالاخره مصروفیت برشان پیدا میشن. ساخت و ساز در این وقتا در این اواخر در کابل خیلی اوج گرفته. در هر کوچه و پس کوچه ساختمان سازی جریان داره. دو مشکل است. یکی که چاهای سپتیک، دوم چایی که بر آب آشامیدنی میزنن. چقدر تمرکز دارین؟ شاروالی کابل چقدر همکاری کرده؟ شما چقدر تمرکزتان از کی مردم چی کار میکنن، چگونه معیاری میباشن نمیباشن و در این حال مشکلاتی که اینا خیلی نزدیک میباشن. اینجا چای آب میزنن، اینجا چای سپتیک میزنن. این چقدر از نظر اما انجینری تکنیکیش چقدر شما توجه دارین که تکنیکی هست نیست؟ د مهاجرو ورونو پروسه چې افغانستان ته شروع ده رښتیا هم په کثرت باندې ده. د ایران طرف نه مهاجر راځي، پاکستان طرف نه ډېر په تیزۍ باندې را روان دي. وخت او ماحول هم داسې دی چې په دې کې دلته د مهاجرو دپاره زمینه سازي کول او د دوی هغه ژوند خوندي کول، دوی ته آرام سکون جوړول ډېر ګران کار دی. خو د دې باوجود اسلامي امارت دې ته ځانګړې پاملرنه لري. دغه فشار چې په کابل کې اوس د خلکو د ازدحام په وجه جوړ دی یا نور څوک راځي هغه هم غواړي چې کابل ته راشي. دې دپاره خو تاسو به شاید په جریان کې چې د اسلامي امارت د طرف نه یو کمیټه جوړه ده د مهاجرینو په چوکاټ کې چې په مختلفو ولایتونو کې په شارکونو باندې کار روان دی او په ځینې ولایتونو کې توزیع هم شروع ده. نو دغه سره به دا پروسه کابل ښار ته د خلکو د راتللو یو څه ان شاء الله مهار شي او کمه بشي. دا دویمه برخه ستاسو چې کوم ورته اشاره وکړه تاوان هم دې خبرې پېښ کړی دی چې دلته یو کار په اصولو باندې نه دی شوی. حتی چې هغه څوک په خپل کور کې څه کوي هم د خپل ژوند سوچ او فکر ورسره نشته. لکه تاسو اشاره وکړه چې سیپټیک غیر معیاري ورسره څا په خوا کې دا یو ځای وباسي. نو دوی په خپله هم د دغې مسؤلیت احساس نه دی کړی چې خپل ځان محفوظ پاتې کړي. باید دا احساس دوی وکړي. زه چې د کله نه ابرسانۍ ته راغلم یوه موضوع ما سره همدا وه چې د ځمکې اوبه ولې چټلې دي. هغه وجه دا ده چې غیر معیاري سیپټیکونه او جذبي څاګانې جوړې دي. د دې په وجه باندې دي. موږ د ښاروالۍ سره په دې باندې مجلسونه وکړل چې تر اوسه پورې څه شوي دا به شوي په دې به وخت سره کار کوو چې دا معیاري کو. خو د را روان دپاره چې څه جوړېږي هغه باید معیاري جوړ شي. د سیپټیک برخه زموږ مربوط ته دا به زموږ په نظارت کې جوړوي چې یعنی حتی د دې سیپټیک د دیوال نه 1 انچ اخوا تم یو چاته یو څه ته ضرر ونه رسوي. دغه پروسه اوس روانه ده. کله چې څوک تعمیر جوړوي، کور جوړوي، بلند منزل جوړوي نو موږ سره شریکېږي او موږ د هغوی دا ټول مراحل ګورو په اصولي شکل چې کوم هغې ته اجازه ورکوو چې اصولي هغه ته بیخي اجازه نه ورکوو. دغه پروسه اوس انشاءالله روانه ده. خو دا چې اوس 40 کاله په افغانستان کې ګډوډي وه، هر چا په خپل طبیعت باندې څه کړي دي او بیا سیپټیکونه د کور راویستلي دي په پیدراو کې جوړ کړي دي
به د هغې نه ورسره خوا کې چې کوم ویاله یا لښتې دی هغې ته یې تېنه اوبه ایستلي دي چې هغه یې هم خرابه کړې ده. نو دغه برخه کې په جدیت باندې اوس کار روان دی چې دې نه پس به څوک غیر معیاري کارونه نه کوي بلکې معیاري کارونه به کوي. برای آگاهی دهی مردم چی کار کردین شما از آدرس ریاست خودتان؟ منګه په خپل برخه کې د اوبو د سپما په برخه کې د فضا په محفوظ ساتلو کې مختلفې لارې په کار باندې چولې. یو د هغې نه دا ده چې د حج او اوقاف د محترم وزارت د لارې نه د مسجد امامانو ته په دغه برخه کې لیکلي پیغامونه ورکړي دي چې تاسو د ګران هیوادوال په دې باندې پوه کړئ چې اوبه ډېر اهمیت لري او ډېر مشکلات دي. اوس باید د اوبو په سپما کې زموږ سره پوره ونډه واخلي او دغه بله برخه چې هغه کوم فضا یې خرابه کړې ده دې برخه کې هم دوی ډېر زیات محتاط واوسېږي، خپل کثافات او فاضلاب د بېمهاره بېځایه مصرف نه کړي. دغه برخه کې په دغه لاره باندې کار کړی او خپل چې زموږ کوم ټیمونه دي او ساحو ته نور کارونه دپاره ځي نو دا خبره ورسره په څنګ کې شته دی چې کورو ته دا خبره کوي. تاسو دې خبرې خیال وساتئ. بخیر باشین. منبر حرف اول را در افغانستان میزنه و مردم بیشتر گوش میکنن. این کارتان فوق العاده است. امیدوار هستم که مردم ما هم تمرکز بیشتر داشته باشن. هموطنان عزیز، یک مرحله دیگه از برنامه شام کابل باقی مانده. با جناب مولوی صاحب هستیم. فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. انشالله که یک خبرهای خوش هم از مولوی صاحب می داشته باشیم. دوباره برگشتیم. بازم به تکرار میگم که خیلی دوستان داریم. امیدوار هستم از هر کجایی که بیننده شام کابل هستین خاطراتتان در کابل هم زنده شود. در خدمت جناب مولوی صاحب هستیم. جناب مولوی صاحب از آگاهی دهی یاد کردیم. شما گفتین از طریق منابر آگاهی دهی صورت گرفته و ما از وقتی که شنیدم که شما مهمان برنامه شام کابل هستین سر زدم به یوتیوب. خیلی از برنامه ها را دیدم که شما در اونجا صحبت میکردین و این نشان میده که عملا به مردم میرسین، به صدایشان لبیک میگین و برنامه هایتان شریک میکنین. امیدوار هستم که از طریق رسانه ها چه تصویری است چه صوتی هستن از هر آدرسی از سوشال مدیا شما آگاهی دهی داشته باشین و مردم ذهنشان باز باشه که چگونه آب را مصرف بکنن و چگونه از اسرافش جلوگیری بکنن. جناب مولوی صاحب، پروژه هایی که در حال تطبیق هستند و برای بهبود آب آشامیدنی و عملکرد و کارهایی که بالاخره میتونه که کابل را از کمبود آب در آینده از قحطی آب نجات بده. یک باری شنیدیم که شما یک برنامه وسیع را یاد کرده بودین در یکی از رسانه ها و یک برنامه بسیار کلان بود که شما از یک پروژه دارید که از شاتوت و پنشیر آب به کابل انتقال پیدا میکنه. این پروژه به کجا رسیده؟ در گذشته ها مردم حال بی‌باور به خاطر شدن که یک پروژه افتتاح میشد فقط هم افتتاحش مردم میدید. این که چه به ثمر رسیدنش هیچ وقت نظاره نمیکردن. او پروژه چگونه آغاز شد، به کجا رسیده، چه پلانش است؟ ما خدا خبره مطبوعاتو ته بار باندې کړې ده چې اوس د خبرو وخت تیر شوی دی، اوس د عمل وخت دی. اوس په هغه وایو چې عمل کې راولو. حقیقت او زمونږ رهبري هم په همدې باندې ده چې خبرې به نه کوو، هغه خبره به کوو چې بیا یې عملي کوو. د پنشیر پروژه چونکې د ډېر وخت نه دا خبره د خلکو په خوله کې ده او تاویږي راتاویږي او په دې باندې به ډېره حده پورې کار هم شوی دی. البته څه نواقصات په سروې او په ډیزاین کې موجود چې هغې کې یو تصفیه خانه نه وه، ځکه سطحي اوبه چې سړی راخلي نو هغه کې سیل راتللی شي، نور مشکلات پکې پیدا کېږي. هغې دپاره تصفیه خانه دا ضروري ده. نو په ډیزاین کې تصفیه خانه نه وه. د دې دپاره چې اوس دا پروژه سروې او ډیزاین یې کاملا منظم شي او بیا تطبیق په اسانۍ باندې کېږي. ما چې کومه خبر تاسو ته وکړه چې یو هیئت د محترم وزیر صاحبانو موږ ته ټاکل شوی، هلته دا خبره زیر بحث شوه او د هغې نه وروسته د دې په خاطر باندې چې موږ د سروې او ډیزاین کاملا مکمل کړو او عملا کار شروع کړو. د دغې سروې دپاره او د دې ډیزاین دپاره چې د کومو پیسو ضرورت دی هغه موږ ته منظور شوي دي او زموږ په اختیار کې دي. چې د دې دپاره یو خارجي شرکت پکار دی چې تصفیه خانه په افغانستان کې په دې برخه کې داسې خاص څوک موږ نه لرو. نو یو خارجي شرکت سره خبره شوې چې هغه راشي عملا کار شروع کړي. ډیزاین به لږ وخت واخلي
د پروژې په رابطه باندې خبره کیږي د پنځشیر اوبه 5 کالو کې راوستل کیږي خو موږ چې هلته په دې باندې بحث وکړو چې ضرورت دلته څومره دی دا په نظر کې ونیول شو. نو امید دی چې د یو نه واخله تر 3 کالو پورې موږ ان شاء الله د پنځشیر اوبه خپل محترم خارین ته ورسوو. دقیق از نظر زمانبندی بر مردم کدام اطمینان داده میتونیم تا چه زمانی ممکن که برنامه تکمیل شود؟ ما هم دا خبره وکړه چې موږ ان شاء الله په 3 کالو کې دغه برنامه تطبیق کوو او کابل ښار ته به رسوو. چقدر میتونه که این پروژه اگر به اتمام برسه نیازمندی های کابل نشینان حل بکنه؟ تقریبا موږ چې دغه مسؤلیت په دغه برخه کې چې څومره اوبه دي او دغه نه به څومره کار موږ واخلو څومره اوبه راکولی شي دا د برېښنا او انرژي وزارت مسؤلیت دی. د هغوی سره چې کله خبرې کړي او لیکل هم ترې اخیستي دي چې موږ ته یې لیکلي کتبې رالیږلي دي. موږ تقریبا په یوه اصطلاح باندې 5.5 لکو کورنیو ته یعنی 5.5 میلیونه خلکو ته د پنځشیر نه اوبه ورکولی شو ان شاء الله. ان شاء الله بخیر. دویمه برخه چې هغه د شاتوت ته چې لویه برخه حسابېږي هغه د اسلامي امارت په بودیجه کې منظور شو. اوس دپاره د استملاک پروسه روانه ده او نور مراحل په تدارکاتي پروسه کې پراته دي. ان شاء الله په نږدې وختونو کې به تدارکاتي پروسه خلاصه شي. هغه هم چونکې یو طویل المدت پروژه ده خو کوشش کوو چې موږ یې لنډه کړو په دې خاطر چې ضرورت دی بیا د هغه طرف نه چې کومې اوبه راځي نو هغه موږ 4.5 لکه کورنۍ ته ورکوو یعنی 4.5 میلیونه خلکو ته ورکوو چې په مجموعه کې ان شاء الله د کابل لویه حصه نه بلکې ټوله حصه دا د اوبو د پاکو اوبو د پوښښ لاندې راځي. د دې سره په څنګ کې د شاروز کوم بند چې پخوا جوړ شوی دی دا هم د ابرسانۍ په اختیار کې د دې څه اوبه ورکول شوي دي چې هغه موږ د کابل ښار ته راولو. نن هم موږ په دې باندې د یو خصوصي دا غواړو چې د خصوصي سکتور په مټ باندې دا کار وکړو. نن هم هغوی سره زموږ مراحل تقریبا نهایي ته رسېدلي دي چې موږ او هغوی ترمنځ یو تفاهمنامه او قرارداد وشي او په دې باندې کار شروع کړو تر څو د کابل ښار ته راولو. دا 3 غټې پروژې دي چې په دې باندې کار ان شاء الله روان دی او ما تاسو ته مخکې ویل چې کابینې نه دا موضوع پاس شوې ده. اوس علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د خوا نه تایید شوې ده. عملي چارې دي چې ان شاء الله په نږدې وختونو کې به عملي چارې شروع شي. خیر. او موږ د ښار په داخل کې ځینې پروژې لرو چې هغه د اوبو نه مستغني دي اوبه شته دي البته څاګانې دي خو خوشبختانه چې څا یې بیا تغذیه لري د خوا او شانه یعنی معنا د وچېدلو ډېر دغه پکې نشته. یوه د MTP1 په نامه باندې موږ پروژه لرو د بګرامیو په طرف کې چې تقریبا 11 څاګانې لري. هر څا یې په ثانیه موږ ته 50 لیټر اوبه راکوي چې دا ان شاء الله زموږ دپاره یوه لویه خبره ده. دا پروژه جرمنیانو تطبیق کړې وه چې تقریبا 90% کار اخلاص دی او 10 پاتې دی. 10% کار هم تقریبا 6.5 میلیونه دي. دا برسانې پروژې لږې غټې دي مصارف یې لوړ دي. نو هغه پروژه هم په دغه برخه کې شامله وه په دې هیئت چې کوم کار دپاره سپارل شوي د هغې دپاره هم د امارت په بودیجه کې پیسې منظور شوي دي. شاید هغه تقریبا یعنی 10-15 ورځو کې عملا شروع شي چې بیا به د هغې اوبه تقریبا د هغې په شبکه هم تر ډېره حده پورې شته. د غرب کابل او شمال کابل جنوب داسې طرفونو ته دې نه موږ هوسپیل حل دپاره اوبه انتقالو چې هغه بیا د 1.5 لک کورنۍ دپاره کار کوي یعنی 1.5 میلیون خلکو ته هغه اوبه رسېږي. دغه پروژې زموږ د لاس لاندې دي او ان شاء الله دا پروژې په نږدې وختونو کې شروع کېدونکې دي. اسلامي امارت رهبري په مجموع کې اوس دې ته متوجه ده او حق د اولت اوس په بودیجه کې هم د سکل بودیجه کې حق د اولت اوبو ته ورکول شوی دی چې باید اوبه تامین کړو. رئیس گرامی از زمانی که دغدغه آب در کابل بیشتر شده شرکت‌های خصوصی آمدن و بر آبرسانی در قرى و قصبات دوردست در کابل بالاخره آب توزیع کردن. چقدر با شما هماهنگ هستند؟ از یک طرف ممکن کار شما را آسان ساخته باشند اما سوء استفاده‌ای هم وجود داشته. چقدر نظارتتان بوده بالایشون؟ مخکې دی نه چې زه به رسانې ته راشم خصوصي سکتور په خپل مټ په خپل اصول او مقرراتو باندې روان و. بله یعنی مهار پکې د ادارې د خوا نه نه و. د ابوبرق محترم وزارت دوی ته فقط جواز ورکو شبکه یې په خپل طبیعت جوړه کړې او کار یې په خپل طبیعت باندې کړی د خلکو نه د اوبو قیمت هم په خپل طبیعت باندې اخلي. بیا چې کله موږ رالو چونکې په دې برخه کې زموږ مسؤلیت دی نو ما د دوی اتحادیه راوغوښته او ټول شرکتونه هم راوغوښته چې تاسو خپل مصارف موږ ته وښایئ چې تاسو په دې کابل کې څومره مصارف کړي شبکه هم په کم کیفیت باندې جوړه کړې خلکو ته اوبه څومره ورکوئ په کم قیمت باندې ورکوئ. دا ټول هویت هم د دوی راجمع کړه او د دوی نه موږ مکمل معلوماتونه واغستل. د هغې نه پس مرتدا خبره کړې ده چې تاسو اوس په خپل سر باندې
قیمت چاته نشي تعینولی، په خپل سر باندې شبکه نشي تطبیق کولی تر څو چې زموږ د اصول مطابق شبکه جوړه نه کړي. ځکه موږ چې د پنشیر اوبه راولو یا د شاتوت اوبه راولو دې ته زموږ 1.5 کیلومتر شبکه پکار ده. موږ په کابل کې د 20,000 کورنۍ ته په د دومره حکومتونو کې خدمات لرو. اوس خو تقریبا 10 لکه خلک دي، یعنی 10 لکه کورنۍ دي اوس په کابل کې تقریبا تر دغه حده پورې رسیږي. نو اوس ټول کابل ښار ته شبکه ده. نو موږ دوی سره دا خبره هم کړې ده چې زموږ کومه شبکه په تاسو باندې راځي که شبکه معیاري وه نو بیا به زموږ د شبکې سره شامل کېږي تر څو زموږ هیوادوالې چې متضرر نشي، که غیر معیاري وه شبکه به یې د منځه ځي. نو اوس دوی سره هم دا فکر پیدا شوی. په کابل کې د خصوصي سکتور په مټ باندې د کابل د ښاریانو نه چې موږ د دوی د اسنادو نه دا معلوم کړل 13 میلیارډ روپۍ اخیستل شوي. خو موږ چې اوس کله ګورو په د کابل اطراف کې سترګې اړو نو زما په نظر باندې 2 میلیارډو شبکه هم نشته. نو دغه برخه تا چې کومې خبرې ته اشاره دا ډېره مهمه ده. موږ اوس دې ته متوجه یو چې دا په یو سیستم کې شامل کو، په اصولي شکل باندې ورسره مخکې لاړ شو، دوی هم متضرر نشي او زموږ د کار مخه هم ونه نیول شي. نو ان شاء الله دا به په سیستم کې شاملېږي. کوم چې معیاري دي هغه موږ د ځان سره شاملو، کوم چې غیر معیاري دي ورته خبره کوو چې دا معیاري کوي. که یې معیاري کړه مخکې ورسره مزل کوو تر څو متضرر نشي، او که معیاري کولی نشي غیر معیاري نو هغه بیا موږ ته او زموږ هیوادوالو ته او زموږ خلکو ته دا د تاوان ځای دی. ځکه ځینې شبکې داسې کړي دي چې په دې ویالو کې تیرې دي، په ځمکې په سر باندې تیرې دي، په د کثافاتو په منځ کې تیرې دي چې دا غیر معیاري دي او نامناسبه دي. نو دغسې امور ته اوس پس دې اجازه نه ورکوو. مخکې چې څه شوي دا شوي دي. در یه آخر طرف ننگرهار رفتین؟ او ننگرهار ته خو چون که ما درته چې کور مې هلته دی نو هر وخت زما ننگرهار. ماهی خوردن طرف دریای کنر نرفتین؟ نه اوس دا نږدې وختونو کې خو نه یم تللی، البته پر اوس کال دا پروسه یه وارې تمامه کړې ده. اگر به عنوان رئیس اجرایی شرکت آبرسانی حکومتی از پهلوی یک دریا به اصطلاح عامیانه ما رد شوین احساستان چی است؟ آبهایی که سرمایه معنوی مردم افغانستان است اما ممکن که به بیرون از کشور بروند. زه فکر کوم چې یوازې زه نه چې زه د امارت بیا خاص کار په آبرسانۍ کې او یا په یو بل اداره کې مسؤلیت لرم، هر افغان او زم دی افغان په حیث باندې بله په کوم اوبو کې چې زموږ څومره حقوق او حقابه ده شپه ورځ زم زړه غواړي چې موږ په خپل استعمال کې او د خپلو هیوادوالو په ضرورتونو پوره کولو کې ولګوو. دلته چې څومره زموږ سره خلک په اوبو کې دعوې لري داسې نه ده چې دوی د دعوه ولري او موږ د اوبه نه لرو، دا د ټولې د هغوی. بله اسلامي امارت دغې نکتې ته متوجه دی. تاسو ته به شاید ثابته شوي حالاتو وخت په کتو امکاناتو په کتو باندې چې زموږ د خپلو هیوادوالو څه شي ته ضرورت دی. ګاونډیان هم زموږ ګاونډیان دي، موږ حسن تعامل ورسره غواړو، ښه معاملات ورسره غواړو. د دوی نه هم غواړو چې ښه د ګاونډي خو په ګاونډي باندې ډېر حقوق دي چې د هغې خیال وساتي. البته خپل حقوق چې کوم زموږ مسلم حقوق دي نو په دې ګاونډیان هم نه خفه کېږي چې موږ خپل حقوق په خپله استفاده کوو. دا خبره را باندې ډېره ګرانه تمامېږي چې موږ دې په داسې یو بد حالت کې یو او زموږ حصه دې بل طرف ته ځي، د هغې نه دې خلک استفاده کوي. دا هم فکر هم دی، سوچ هم دی او عزم او قصد هم دی چې خپلې اوبه دا به د خپلو هیوادوالو په ضرورتونو کې مصرفوو انشاءالله. مولوی غلام الرحمن کظیم تجویدی بگویم، رئیس اجرایی شرکت اماراتی آبرسانی و فاضله آب شهری، بسیار زیاد تشکر. بسیار کوتاه برای مردم افغانستان بخصوص برای کابل نشینان یک گپ اطمینان بخش بگوین، بسیار کوتاه بگوین. زما اطمینان د خپلو محترمو کابل ښاریانو بلکې د ټول افغانستان هیوادوالو ته هغه دا دی چې زه په خپل کار کې الله په خپل ځان باندې ګواه کوم چې خپل کار په امانت او دیانت باندې مخکې بیاییم. انشاءالله موفق و سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر، خیلی لطف کردین. واقعا یک برنامه فوق العاده داشتیم و امیدوار هستم که دغدغه آب از مردم ما دور شود انشاءالله و استفاده خوب از منابع آبی ما در افغانستان شود. هموطنان گرامی، خوشحال هستم که تا این دم در خدمت شما بودیم و امیدوار هستم یک برنامه داشته باشیم که در خور ستایش شماها باشد. در هر کجایی که هستین در کنار خانواده هایتان صحت و سلامت باشین. تا شام کابل که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم به الله بی نیاز میسپاریمتان. وفقکم الله.